چې د معاویه صاحب په خلافت کې د عقا د شام او په طرابلس کې دومره خطرناکې بیړۍ جوړېدلې چې منجني قیوړ 15,000 کسان یوې بیړۍ چې 700 دانې بیړۍ ولې د دښمن حدیث کې راځي رسول الله سلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په لاس کې فارسی غیشه یې ولید دا کمان فارسی و د پارس د امپراتورۍ جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دا واچوه عربي راواخله چې مسلمانانو جوړ کړي که دې حدیث ته په کتلو باندې سړی فکر وکړي ټول د جهاد د قیادت مشران او مجاهدینو ته باید داسې ویل سي کله چې نوعیت بدلوه کافرانو مسلمانان هم بدلیدل من کله په هغه سنت نن روان یو کله مو په هغه سنتو نن عمل کړی ده کافران څومره لوړ لاړل مزل یې وکړ دغه تکتیک چې د جاهلیت او د عربو د زمانې و رسول الله وکارو په احد کې دا وکارو په خندق کې تکتیک بدل سو نوی افتکارو اسلامي غوښتنه کوله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تر ټولو نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مجلس ټولو ګډونوالو علماو مجاهدینو او چې په مجلس کې هر څوک ناست دي الله عز وجل موږ ته قرآن کې داسې وایي واعدوا لهم تاسې د دښمن په مقابل کې داسې تیاری ونیسئ داسې ځانونه تیار کئ داسې اسباب قوت جوړ کئ ترهبون به عدو الله وعدوکم چې خپل دښمن او د الله دښمن پې وویروئ دښمن د سړي نه هلته ویریږي چې د تا له ده سره اسباب فوق وي یا ورسره مساوي وي کله چې د یو مسلمان ته الله عز وجل امر کوي چې ته دښمن وویروه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله دښمن پې وویروه دښمن هلته سړی ویرولی سي چې د تا او د دښمن په مابین کې مساوات یا د تا فوقیت وي کله چې د تا او د دښمن په مابین کې مساوات او یا فوقیت نه وي دښمن د سړي نه ډارېږي یو سړی د تا دښمن د توپک ورسره ده او د تا سره خالی لاس وي دښمن ته نسي ویرولی چې په مورچل کې هم ناست وي ته یې نسي ویرولی ته یې هلته ویرولی سي چې ته هم د ده په شکل باندې وسله ولري او د ده سره اول خو باید فوق یې ځکه ارهاب هلته راځي دښمن ویرول کېږي چې ته فوق یې که فوق نه یې نو مساوي خو به خامخا وې تس لاس والا سړی د ټوپک والا ډارولی نسي ناتر ډاریږي او که دی باټي وهي چې ومې ډار که داسې لیونتوب ده دا د عقل د دایرې نه ورا خبر ده د موږ د اسلامي نړۍ یو له لویو علماو نه تېر سوی شهاب الدین آلوسي تفسیر روح المانی کې دلته یوه خبر کوي د ده په زمانه کې 200 کاله نه ډېر وخت کېږي چې دا سړی تیر ده د ده په زمانه کې دی وایي چې کافرانو داسې اسباب جوړ کړي داسې وسلې جوړې کړي چې د موږ جهاد او جنگ له دوی سره په غیشي او د دوی جنگ له موږ سره په مدفع باندې د روح المانی زمانه کې چې مدفع کمه وسله وه د باروتو په زور چې تله دی وایي دې حالت کې موږ دښمن نسو ویرولی دا مونږ د الله د امر او د قرآن د دې آیات نه کمی کړې ده
په ټولو ائمو د مسلمانانو دا واجب او فرض ده چې خپل قوت په مقابل د قوت د دښمن کې مساوي او یا فوق کی، ځکه دا د الله غوښتنه ده. د ده په دې خپل کتاب کې امر په دې ده چې په ټولو ائمو د مسلمانانو باندې، عمراو، خلیفګانو، علماو باندې دا ده چې خپل ملت مسلمه دې ته تشویق کی چې د غیسی جنگ د مدفع په مقابل کې کل عدم دسې ده. دا خپل ملت مسلمان دې ته تیار کی چې مسلمانان راجګ سي، داسې کسان تیار کی چې د دښمن سره همثل اسباب وسله تیار کی چې د دښمن مقابله ور باندې وکړي. دا قرآن وی، زه نه وایم، دا قرآن وی. خو دغه قرآن باندې مونږ نن عمل نه ده کړی چې مونږ ذلیلان یو. ذلت دا ده چې مونږ نننۍ دنیا کې 2 میلیارده مسلمانان محتاج یو. علت دا ده چې مونږ مسلمانان د قرآن په دې آیات باندې عمل نه ده کړی. کله مو په دې آیات باندې مونږ عمل کړی، کله مو له دښمن سره مساوي وسله جوړه کړې، کله مو وسله جوړه کړې. دا خو څه کې چې په مساوات مو خبرې کړي، کله مو وسله جوړه کړې، کله یې لرو. حدیث کې راځي رسول الله سلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په لاس کې فارسی غیشه ولید، دا کمان فارسی و، د پارس د امپراتورۍ جوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دا واچوه عربي راواخله چې مسلمانانو جوړ کړي. که دې حدیث ته په کتلو باندې سړی فکر وکړي، ټول د جهاد د قیادت مشرانو مجاهدینو ته باید داسې ویل سي دع هذا کلاشینکوف و هذا بیکا و فلان و فلان ټول وغورځوه، ځکه دا کافر جوړ کړي، خپله وسله راواخله. چیرې د مسلمان وسله؟ دا خو څه کوي چې مسلمان د مساوات فکر لري. دا چې الله تا په قرآن کې مساوات ته رابلي، له دې نه فوقیت ته رابلي، کومه ده؟ ته خپله وسله تر اوسه پورې نه لرې. تا کې د مساوات فکر چیرې را پیدا سوی ده؟ علما یې اکثر پوهیږئ رسول صلی الله علیه وسلم په ټول جهادي دور کې د عربو په جنگ پوهېدل دا ډېره ساده غوندې خبر وه. د عربو تر اسلام نه مخکې داسې جنگ، دلته صف ودروه او دلته صف ودروه سره وها، دا د عربو جنگ و. کله چې اسلام راغی، چونکې دغه جنگ په عربو جزیرة العرب کې عادت و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جهاد شروع کړ، د بدر په جهاد کې هغه د جاهلیت د زمانې تکتیک وکارول سو چې 3 کسان اول د کافرانو راووتل: عتبه، شیبه، ولید ابن عتبه، چې د دې خوانه ابو عبیده ابن حارث او حمزه ابن عبد المطلب او علی ابن ابي طالب، د دې طرف نه رسول الله ورته مقابلې ته ورسئ. دغه تکتیک چې د جاهلیت او د عربو د زمانې و، رسول الله وکارو. په احد کې دا وکارو، په خندق کې تکتیک بدل سو، نوی ابتکارو. اسلامي غوښتنه کوله د سلمان فارسی رضی الله عنه چې دغه ابتکار د منوچهر ابن ایرج چې د فارسیانو د خلافتونو د راوړل سوی ابتکارو دلته وکارول سو. الله عز وجل هغه 10,000 کافران چې د خندق په جهاد کې راغلي و مات سول. رسول الله فتح د مکې وکړله، فتح د مکې نه غزوه د حنین راغله، د اوتاس فتح راغله. اوس تکتیک د جنگ بدلیږي. غزوه طائف ته مسئله لاړله، کله چې طائف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وخته، هلته د جنگ تکتیک د جزیرة العرب د ټولو جنگونو نه بدل و. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بدلیږي. ورته ګوره هلته کلاو کې دوی را چارپیر ول، د بنو ثقیفو
یا هلته چې کوم خلک آباد ول په طائف کې نو هغه چې کې کلاوې جوړې ولې دغه کلاوې جنگ تکتیک بدل سو سب مخامخ سپونه نه ول جنگ بدل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته 3 نوي ابتکارات وکړل خیر د دماغ غم لاسپیکر ده ما خبرې ته به متوجه کېږي کورې به نه یو سړی د خو هغه به لاسپیکر جوړوي 3 نوي تکتیکونه رسول الله استعمال کړل په اولینی جهاد کې چې رسول الله منجنیق استعمال که هغه غزوه د طائف وه چې په ټوله جزیرة العرب کې نه و استعمال سوی رسول الله اوله دبابه استعمال کړ چې اوس هم په عربي کې ټانک ته دبابه وي هغه نوم د هغه چې نه راواخیستل سو تشریح درته کوم چې دا دبابه څه رقم ته وه اوله وسله وه چې د مځکې مینونه ول رسول صلی الله علیه وسلم په دغه جهاد کې وکارول چې هغې ته حسک الشک ویلې حسک الشک وسله وله علامه دکتور صلابي السیرة النبویه په دغه کتاب کې لیکي 3 نوي ابتکارات د رسول الله راغلل جنگ بدل سو من دلته نږدې د هغه جنګ وسو د مکې جنګ وسو هماغه مخامخ جنګ و کله چې حنین ته لاړه همدغه جنګ و چون کمین سره صحابه مخامخ سول د غزوې اوتاس همدغه جنګ و چې طائف ته وخیځې د مکې او د طائف په مابین کې 100 کیلومتره فرق ده دلته چې جنګ تکتیک بدل سو رسول الله خپل تکتیک د جنګ بدل کړ د بابا داسې وسله وه پوستکي نه او د دړې نه یو شی جوړ سو لکه تاسې فرض کوئ دغه میز دا میز داسې واړوه چې دوی وویني داسې ور واړوه د خلکو ته یې مخ ور واړوه د دې میز ښه یې ور واړوه دا مجاهدینو ورونو دا دبابه وه د دړې او د پوستکي نه جوړه وه دړه لږ پکې کارول سوی پوستکی ډېرو مجاهدینو به دې کې ننوتل 3-4 نفره پاس نه به کوغوی په غیشو ویسته که په تیږې ویسته تاثیر یې نه پې کو د دې لاندې به ننوتل دا خو نری دغه غټو داسې به ورتلل دیوال ته به چې ورسېدل د دیوال به په جبلونو وهه پاسه به غوی چې څومره انداختونه د غیشو کو تاثیر یې پې باندې نه کو چونکې د جنګ نوعیت بدل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په تاریخ کې اوله دبابه او ټانګ استعمال کړ هغه دغه وسله وله هلته دیوال چې په جبلونو وهه ورسره یې کړ بنو ثقیفو وسپنې سرې کړلې ځکه هره لارې چې وکاروله نه کېدله بنو ثقیف راغلل وسپنې سرې کړلې سمې سرې کړلې پاسې په دې پوستکي چې راواچولې پوستکی یې وسوځو په صحابهو کته راوغورځېدلې صحابه بیرته عقب نشیني وکړله شاته راغلل هغه دبابه وسله ناکامه سوله کله چې دوی میدان ته راووتل د خپلو کلاو نه جنګ ته راووتل صحابهو هلته یې وسله استعمال کړله لرګي راواخیستل داسې لرګي جوړ کړل لکه 2 میخونه چې داسې کې د صلیب په شکل باندې چې وی غورځوي نو 2 طرفه په مځکه لګېږي 2 طرفه په هوا لګېږي اس به چې تیز راغی اس به چې پښه پې کېښودله نو دې خو به 2 طرفونه ولاړل داسې به دا واوښت چې به اوښت اس به وغورځېد سړی به ترنه وغورځېد پاس نه به یې پې باندې وار وکړه دې ته حسک الشک ویلې دا رسول الله د صلی الله علیه وسلم په غزوې د طائف کې دا وسله استعمال کړله د جنګ تکتیک چې لوړ تله رسول الله مو سره لوړ ته کله چې هغه لویې کلاوې د بنو ثقیفو په طائف کې نه ویستل کېدلې د منجنیق وسله یې ودروله خطرناکه وسله وه ډبره به یې پکې کېښودله داسې به یې وزنګه ورواره به یې کړه دا دیوال به یې چې ویسته ورو به یې نړوه کله چې نوعیت بدلوه کافرانو مسلمانان هم بدلېدل من کله په هغه سنت نن روان یو کله مو په هغه سنتو نن عمل کړی ده کافران څومره لوړ لاړل مزل یې وکړ موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې خپله وسله لرو یې په وړه وسله کې موږ وسله لرو په غټه وسله کې موږ وسله لرو 1400 کاله بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په 8م کال د هجرت کې طائف فتح ده دا چې د نن 1402 کال ده دا چې تر منفي کې څومره عمر راځي موږ کم پرمختګ کړی ولې شاته پاتې یو ولې مو په قرآن او په حدیث عمل نه ده کړی ولې موږ نن ذلیلان یو د ذلت ټول عامل همدغه ده چې موږ کله چې کافر نوعیت بدله او رسول الله مو سره
هم مثله تک کو تر دې پورې چې بیا خو رسول الله وفات سوی ده دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره وه دا دې وي بحر الابیض چې بحر المتوسط ورته وایي دې ته مسلمانانو غوښتل چې ووځي مسلمانانو اراده وکړله چې د وچو نه جنګ صحابه زمانه راغله د صحابه زمانه راغله ته ورته ګوره چې نوعیت د جنگ بدلیږي مسلمانان هم بدلیږي د عمر رضی الله عنه خلافت د عمر سے په خلافت کې بحر الابیض چې بحر المتوسط ورته وایي دې ته مسلمانانو غوښتل چې ووځي مسلمانانو اراده وکړله چې د وچو نه جنګونه بحر ته وباسي ځکه مسلمانانو ټوله جزیرة العرب ونیوله د بحر قلزم چې اوس ورته بحر احمر وایي د دې په هغه غاړه چې افریقا پرته وله د کانالي سویس په لاره باندې چونکې هلته کانالي سویس لاره بنده وله لکه دا د مدیترانې سره وصل نه ده دغه بحر الاحمر د مصر په لاره باندې د کانالي سویس په تنګي باندې د مدیترانې سره طبیعي بنده وله دا خو وروسته بیا راخلاصه سوې ده مسلمانانو غوښتل چې دوه لویو وچو ته ځان ورسوي یو د افریقا وچه وله او د دې دریاب د لارې نه مدیترانې ته مسلمانان ځانونه ورسوي د عمر ابن الخطاب العدوي خلافت د عمر رضی الله عنه سره معاویه ابن ابي سفیان چې په شام کې او شام نږدې دلته مصر سره په غاړه پروت ده ځکه لبنان ده سوریه ده دلته د بحر الاحمر نږدې ده مسلمانانو غوښتل اوسنی تبوک چې د سعودي حدود دي دا د سعودي په حدودو کې د تبوک دا پخوانی شام ده دا د دریاب دغه د بحر الاحمر په غاړه پروت مسلمانانو غوښتل چې د افریقا وچې ته ور واوړي هلته اسلام نشر کړي د دې لارې نه په دغه وچې نه په استفادې باندې مدیترانې ته جبل طارق باندې اندلس ته لاړ سي او چې الله اسلام بیا بوم ته مشوره یې وکړله په دې مشوره وکړله چې موږ به که تا خوښ یو عمره رضی الله عنه معاویه صاحب خط ورولېږه د شام نه مدینې منورې ته خط راولېږه چې موږ غواړو کښتۍ جوړې کړو خپله ځان ته کښتۍ جوړې کړو او مسلمانان په بحري جنگ باندې بلد کړو لکه نن مسلمانان چې د ډرون وسلې په واسطه باندې عملیات نسي کولی نن مسلمانان دغه وس نه لري څنګه چې دغه پرمختللي کافران په دغه وسلو باندې هر جای چې هدف وګرځول سي ویستل کولی سي مسلمانان له دغې ټکنالوژۍ سره نابلده په هغه زمانه کې مسلمانان د بحر له جنګ سره نابلده د مدیترانې په غاړه پراته اروپایان چې په هغه زمانه کې موجود ول چې هلته مرکز شام و حمص و د روم د لوی امپراتورۍ مرکز هغه وخت کې حمص چې اوسنۍ سوریه کې ده دلته د دوی لویه امپراتورۍ وله چې الله عز وجل د صحابو په برکت باندې هغه فتح کړله مسلمانان له دې ته ورغلل شام ټول چې د امپراتورۍ د رومیانو د تصرف لاندې ول بنزتیه چې دا د رومیانو د امپراتورۍ نوم و الله عز وجل د دې نه ورک کړل هغوی د لویو عملیاتو دپاره اراده ودرلودله چې د جنګي بیړیو د لارې نه په مسلمانانو باندې حمله وکړي او مسلمانان نابود او شکست کړي په مقابل کې چونکې د موقع باندې عمر معاویه صاحب په موقع پروت و د معلومات تر ټولو نه ښه ورته کېده هغه مولا چې جومات کې پروت دي په تیاره محراب کې دا مسله تر هغه تړاو نه لري دا تر داسې مولا تړاو لري د داسې مولا نه داسې د داسې مولا قیادت په دغه باب کې وکړئ چې نن دلته لګیا یي چې مولا ځورېدلی د معاویه رضی الله عنه غوندې د شام د امپراتورۍ د ماتې مقابله په خپل لاس باندې کړې وي هغه مولا نه د دغې فتوا مه غواړئ چې موږ داسې یو کار روان کړی ده که ویې د تا خوښه ده که مو نه ده خوښه ده د مولا فتوا قابل د اعتبار نه ده ځکه په زرګونو صحابه او تابعینو کې د دغه غوښتنه چې بیړۍ جوړې کړه د عمر رضی الله عنه نه هغه معاویه صاحب وکړله معاویه صاحب ته ځکه تر ټولو نه ډېر معلومات و چې په لومړني خط کې د لوی امپراتورۍ د رومیانو سره په جنګ باندې اخته و
د هغوی ټوله وسله او د هغوی قدرتونه ورته معلومېدل، نو غوښتل یم چې بالمثل مقابله موږ له دوی سره څنګه وکړو. نو دا 18 کال د هجرت ده، دا لا ډېره زمانه نه ده تېره سوې. عمر صاحب ورته ویلي رضی الله عنه، وایي ما ته د هغه صفت وکړه دا د بحر. نو د بحر یې ورته إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلقا صغيرا، لکه وډار که دا لیکلي داسې ورته کړي ول. عمر صاحب ویلې نه، په دریاب کې لا مه ورسپرېږئ، د دریاب جنګ ته لا زړه مخه کوئ ورسره. دا تېره سوله. د عثمان ذي النورین امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه خلافت راغی، چونکې په دغه مسئله باندې ډېر ځورېدلی، د دښمن بالمقابل اقدام، د دښمن سره بالمقابل اقدام په حقیقت پوه سوی سړی. معاویه رضی الله عنه هغه ورته ویلي عثمان صاحب ته خط راولیک چې موږ ته اجازه وکړه چې موږ بیړۍ جوړې کړو، کښتۍ جوړې کړو. وی جوړې کړئ په طرابلس او په عکا د لبنان کې. موږ 2 طرابلوسه لرو، یو طرابلس د لیبیا ده، یو طرابلس د لبنان ده. د لبنان چونکې دا هم د شام برخه وه، او بحیرة الاحمر چې بحر قلزم د دې غاړې ته نږدې پروت ده. زه الحمدلله دغه سیم بحر قلزم ته ورغلی یم او داس مې پې باندې کړی ده، داسې م ورغلی یم. نو دا معلومات ځکه ښه راته کېږي، مخکې مې درته ویلي چې فتوا به داسې خلکو نه اخلي چې بلد وي له دې شیانو سره. کله چې هغه اجازه ورکړله چې ته بیړۍ جوړې کړه، 2 د صنعت د بیړیو د صنعت 2 لویې فابریکې جوړې سوې چې په طرابلس د شام او په عکا کې جوړه سوله. الله عز وجل دغه بیړۍ دومره ډېرې کړلې د معاویه اول مخترع د مسلمانانو له طرف نه د بیړیو او د کښتیو هغه معاویه ابن ابي سفیان الاموي القرشي. الله عز وجل دغه بیړۍ دومره ډېرې کړلې چې وروسته مراکز 3 مرکزونه تر جوړ سول. په 3 مرکزونو کې د کښتیګانې جوړې سولې. تنا د شام په مرکز کې په هغه صنعتي فابریکه کې، په هغه فابریکه کې چې هلته کښتۍ جوړېدلې، څومره به وي؟ تاسې ته کیدی سي ذهن کې ډېرې لږ درسي. 1800 کښتۍ جوړې کړې. دا د عثمان صاحب خلافت و، دا له تمدن نه لرې زمانه وه. هلته په مسلمانانو کې دومره جوش و، دغې مسئلې ته دومره اهمیت ورکول کېده. وبلغ اسطول الشام 1800 کښتیو ته معاویه رضی الله عنه تیارې بیړۍ جوړې کړلې چې الله عز وجل د دغه بیړیو په واسطه باندې اسلام ټولې وچې د افریقا ته ورسو. د دغه بیړیو په برکت باندې الله اندلس چې پخوانۍ اوسنۍ اصفهانیه د اندلس ته ورسو. الله عز وجل اندلس ورباندې فتح کړ چې هلته د موږ د تاریخ ډېرې نادرې او د تاریخ په پاڼو ډېرې زرینې لیکلې سته ده چې قرطبه، اشبیلیه، غرناطه، دا د موږ د تاریخ چې وروسته بیا خبرې درته پې باندې کوم. نو دومره کامیابي الله موږ لاس ته راوستله. کله چې د عکا مرکز د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې و، د قسطنطنیې فتح ته مسلمانان تلل. د قسطنطنیې چې ترکیه ده، د ترکیې شمال د پخوانۍ امپراتورۍ د روم برخه ده. اوس شمال د ترکیې چې قسطنطنیه هم ده، دا د پخوانۍ د روم د امپراتورۍ برخه وه. د قسطنطنیې فتح ته مسلمانانو 1000 دانې منجنیق ډېره غټه وسله ده، سم لکه تقریبا دا موږ تاسې ډي سي توپ نه که لږ وړی، دومره غټه وسله ده. 1000 دانې دا تیار کړل چې دغه 1000 دانې منجنیقونه دا د قسطنطنیې په جنګ کې وکاروي. خو قسطنطنیې ته ورتګ د دریاب د لارې نه کېده. نو دا 1000 دانې بیړۍ تیارې کړې، په دې 1000 بیړیو کې منجنیقونه بار کړل. په هر یوې کې یو منجنیق بار کړ چې 1000 دانې منجنیقه سول.
اوه دانې ماعون نومید. یوه غوښتنه ماعون کې تقریبا په یوې کې 15,000 کسانه جیدل. 200 داسې بیړیګانې وې چې 15,000 مسلح مجاهدین په دغه کښتۍ کې سپرېدل. له خپلو مراکزو نه د دښمن سره اولینیو مخکینیو خطونو ته وروړل. دومره غټې خطرناکې بیړۍ ولې. نن مسلمانانو ورسئ د موږ د افغانستان جغرافیه باندې خبر کو. د امو په دریاب کې مو که د دړې نه بله کښتۍ ولیده چې هر څه راته وایي. دومره په پرمختللي د تمدن په زمانه کې موږ څه بلا ویلي یو چې نن دومره وړه بیړۍ هم لاس کې نه لرو چې د معاویه صاحب په خلافت کې د عقا د شامو په طرابلس کې دومره خطرناکې بیړۍ جوړېدلې چې منجنیقې وړ 15,000 کسان یوې بیړۍ چې 200 دانې بیړۍ ولې د دښمن مراکزو ته وروړل. د قسطنطنیې د فتح دپاره د مسلمانانو تیاری نیول کېده. نن مسلمانان څه بلا ویلي دي چې مسلمانانو کې دغه استعداد نسته ده، مړه دي. 200 داسې ماعون نومې بیړۍ وې چې مسلمانان یې لومړنیو خطونو ته د بحر د لارې نه انتقالول. او په دې کې تقریبا 15,000 دانې وړې بیړۍ ولې چې هغو تر 100 کسانو پورې نفر انتقالول. دې ټولو ته ضرورت و. دا ټول په بحر کې اورګډې سولې او قسطنطنیې ته ور واوښتلې. الله عز وجل د مسلمانانو ته هغه لویه فتح